خو دغه وکړه واده راوکړو واده درېیم واده انشاءالله درکوو پر څلورم واده جوړ یې دا چې په سراچه کې مې ځان راورسوي دلې مې د حاجي سره مړۍ وخوړله ډېر ښه خوند یې مو وکړ عجیبه زه په تاسو باندې ووینم دا سراچه ده او هوا ډېره خوندوره ده موسم اسمان ټوله وریځ نیولی دی دا دی حاجي ماشاءالله د 15 اتیا کالو دی درځئ تیاغه موټر له درځئ زه به د حاجي سره سم حاجي ستا عمر څو دی عمر 73 سال درو اویا اوه اوس ماشاءالله دی لکه ځوان د شلو کالو ځوان خو دغه وکړه واده راوکړو واده درېیم واده انشاءالله درکوو اوس به د حاجي په سراچه کې کښېنو حاجي ای نو څنګه کې ښه وای ای څنګه حاجي ای موټر خو دې سم دغه کوي سیټ خو به دې ورسموئ پیسې نشته زه شیان کې وړم اوس سمیږي نه مثلا اوس هغه په دورې لاندې ښه دا ښه موټر دی اوس سمه کیسه شوه دا څو ټیم در سره دی دا موټر یار یو 15 کاله کېږي ښه دا نو د لې په غرو کې ښه ټیټ کار کوي اوس چیر چکر راکړې بیدارې له ستا باغ له سټارټس دا چې سټارټس حاجي څنګه دی د غرو ژوند خوند کوي ښه دا اصل کار دلته دی اصل کار کې د سړي وخت زلفو بس دلته تا خپل خدای سره مخامخ دا به نسخه کې سړي ذهن باندې شي نه د سړي وخت خراب شي بلکل همدا خامخا فارغ کېږي خامخا د الله نوم یادولی ژوند یې پاس مات نشته یو شی نشته یو شی نه وي بلکل بلکل انګریزانو څوک انسان وخت دا وخت نه فالتو ولاړ شي دا د خپل کور لار ده څه ورکوي بلکل دا چې په سراچه کې مې ځان راورسوي د حاجي باغ په تاسو باندې ووینم ارمان ونه راله به ښه داسې بل کار ورځه باغ ښه دا جال دې ولې ورته لګولی دی دا باغ دا ډول چې ډېر خرڅ دې ورته کړی دی دا جال په ډېر خرڅ دسه کړی راځه راځه وده چې یا راځي ولې چې بیدار عسکر دا قسم کار کوي بیا به همیش ځوانان یاست دا دې اوس یې شمسیانې لمر ته برابرې کړې وای زه ورته شمسیانې له سره هلته ښکلې شمسي سره برابرې کړې د دا باغ کار دغه ته یې کړ خپله کوې حاجي همدا کار ته خپله کوې
د باغ دم هو زما خپل کار کوي زه خپل کار کوم باز نو به د هغه دې روغ صحت خدای درکړی دی روغ صحت خو په کار کې چې انسان کار کوي درځه راځه 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 حاجي ګسله حاجي ګسه د پښو لار هم نه ده ورکړې د پښو لار یې نسته د باغ ښه سته بیا نه صحیح ماشاءالله دا خو دې غټ ناور جوړ کړی دی حاجي هغه یې مو فرما ده حاجي بابا ډېر خریدار اچھا دا د سړی لمبې ژبه یم ماشاءالله ډېرې ښه دا رقسم اوبو په دا رقسم وطن کې اوس یې نه شمېرلی کېږي و زړه به دې د ځوان زړه یې واده درېیم واده غواړي او درېیم واده به بیا در وکړو حاجي اوس ناور رایله کوي دا ریلاسته ناور پر څلورم واده جوړ یې ماشاءالله څنګه ډېر چیچان دا د دې لاندې ناست د چا دي دا یو چیچی خو راکړه تا ولې پسه درکوم یا وشه راکړې نه پسه راکړې دا دی ډېر بې وفا سړی حاجي بیا دا دی په کار لګیا ولې حاجي بابا خبره نه منې لار یې نه دی نیولې میاشت زه دا روخ دوی سموم دا ته لار نه پرېږدم دوی لار ورسره سموي نه پسه جنګرځي نه شنی جنګرځي نه خپل وایي هغه د لار لار باید بلکل دا اوس ما خبره په بند کې زه جوړ کړی دلته ونښته روانه داسې دا واړه داسې ورسره وایه حاجي بابا ته بیا کار پېښ شو ونیوه دا ځای دا فصل پر ما دغه ولاړه دا دغه دا معلومه ده وایي دا فصل دغه تور پاتې په شاویر پسونه و دا شان تاسو دیوال وو مخکې پکې پسونه و شینان ور به عمل وکړو ناجایز کی او دا ځانو د خرڅونه ما دا ډېر په جوړو هغه د لار فرالار دا نشنه راځي د راځاله نو وایي چې ځانو نو یاره زه د حاجي همسایه‌توب به ډېر دی سخت دی ښه دا د لارې راځئ ډېر حاجي بابا دا ډېر تار براوړی دی دا به دې ډېر تار براوړی باید نه پسې راکښله دي لیونی کړی دا به د لکو دوه لکو روپۍ تار ډیم ګورې تړلی مې دی هلته ډیم جوړ کړی اوبه کې شته یاره اوس اوبه یاره ډېر محنت یې کړی دی هغه ډیم مې په خپله جوړ کړی دی مانده دی سپرای کړم بس مانده دی کم ستا نیکه خشمي دی تا ته څه ولې ښه نیکه ورته وویل ستا به نه ځې ستا ضرورت نشته لګیا ولې نه راځې اوس حاجي اوس ستا ضرورت پیدا شو
کار کوي ولې نه وله راځې نه نارې در باندې ومه بیا پټ سې اوس را روان یم مه راځه حاجي ډېر بد خاردار تار لګولی څوک نه چرګه لا نشي تېرېدی دا لالا نه دا واقع ورسره شو سوی دا پسو دا سره درته درکړه وای و ګرد یې خوړلې دا ګور دا ګرځي دا خراب نو بیا په هغه کې بیا هم روخ و دې خوا ته جوړوي وایي دا روخ مه جوړوي دې خوا دا ګور دا نالا نه دا خراب کېږي دا پسې دا سره